محسن داور د افغان بانکي زیرمو په اړه د بایدن پریکړه د بشري حقوقو او نړیوالو اصولو خلاف ده. د پاکستان تر ولکې لاندې قلمرو کې د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند مشر محسن داور د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن هغه پریکړه غندلې چې له مخې د افغانستان د کنګل شویو بانکي زیرمو 3.5 میلیارډ ډالره د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. ښاغلي داور ویلي چې دا پریکړه لړزونکې او د ټولو بشري حقونو او نړیوالو اصولو خلاف ده. نوموړي زیاته کړې چې یا د پیسې د افغانانو حق دی او امریکا ته د یو شتمن هیواد په توګه د دې پیسو ځان ته بیلول نامناسب دي. محسن داور له امریکایانو غوښتي چې پر خپل ولسمشر فشار راوړي څو په خپلې دې پریکړې د سره کتنه وکړي او بیرته یې واخلي. یا د پریکړې ته زرګونه افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې ورته غبرګونونه ښودلي او غندنه یې کړې ده. قدرمنو لیدونکو، تاسې د بایدن دا پریکړه څنګه ارزوئ؟ په دې هکله خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.